أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك أو كما قال. الحمد لله چې د رمضان میاشت الله پاک په خیر او په عافیت تېره کړه. دا د خدای فضل او د الله کرم دی. روجه په بدني عبادتونو کې سخت عبادت ته آسان نه دی. کله چې موسم خی جمع او رود لنډی خو بیا هم څه ناڅه ګزاره کېږي، خو چې اوړي وي ګرمي وي او ورځ اوږده او بیا سړی کمزوري وي نو بیا هغه ته پته لګي چې د پېشمني د سبا د خطو نه د نور د پرېوتو پورې د دریو څیزونو نه ځان ساتل څونه ګران کار. خوراک مکمل بند، سکاک اوبه هر څه بند، او انسان چې کوم خپل ذاتی خواهشات لري د هغې استعمال هم بند. لیکن که مسلمان دا روجه نیسي دا صرف او صرف د خدای پاک فضل او د الله کرم دی. که د خدای فضل او د خدای کرم نی نو څوک 2 غنټې او 3 غنټې خوله خپل خواهشات نشي بندولی. داسې خلک دي چې شریعت هغه له اختیار هم ورکړی دی. په سفر کې وي که ته روجه نیویشې او که ته نه نیسې تا له اختیار دی. خیر دی بیا بیا وروستو قضا ونیسې او قضا بیا موسعه ده. زموږ طالبان وایي بیا په لنډو ورځو کې هم کولی شي، لیکن هغه په هغې سفر کې په هغه سختو حالاتو کې وایي نه د رمضان د میاشتې برکت به ختم شي او زه روجې نیسم. په یو سفر کې حضور پاک ته صحابه راغونډ شوي د الله رسول ستام روجه ده او سفر هم سخت سفر و ګرمي و. عربو کې ګرمي ډېره زیاته او د صحابه هم روجې دي، سخته ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا د مازدیګر نه پس ګورې څومره لږ وخت و یو صحابي ته ویې ورشه اوبه راوړه. هغې وڅکلې دې دپاره چې د سفر سختي ده، په خپله یې پې فورا عمل وکړو چې سفر سختي ده چې صحابه دا سختي ختمه کړي. بیا چې وکتل یو ځای کې یو صحابي بېهوشه پروت، خلکو پې د پاسه څادر نیولی و. رسول الله مبارک وفرمایل دا ولې؟ وی انه صائم، د الله رسول دا روجه دار دی. ګوره دومره چې پیغمبر مبارک ورته وی، لیکن د هغې په اړه کې دا وه چې د حضور پاک دا وینا داسې ده چې په موږ شفقت او مینه کوي، څه خاص شرعي زور نه دی. بیا هم روجه وه. نو بیا فرمایل نیس من البر الصیام فی السفر، چې کم په سفر کې روجه چاله تکلیف ورکوي نو دا نیکي نه ده، دا د وروستو بیا خیر دی نیسي. صحابه بس سره د هغې روجې نیولې، په سفر کې په سختو حالاتو کې به یې نیولې. اگر چې شریعت کې به وله جایزه وه، لیکن هغې به وی نه د رمضان برکت به رانه ختم شي. دا روجې د رمضان روجه ځان له فضیلت او ثواب لري، او بیا د رمضان روجې دا ځان له فضیلت او ثواب لري. په رمضان کې د یو نفل و ثواب د فرض و برابري، او یو فرض او یا چندی. خداسې بوډاګانې زموږ طالبان ورته شیخ فانی وایي چې که دې روجه نم نیسي د اجازت ته دی به د هغې په ځای فدیه ورکړي. بچی ورته وایي، ښځه ورته وایي چې تا ته شریعت جایز کړې د روجه که ته نه نیسې، او وایي نه زه نیسم. په هغه بوډاوالي کې هغه خپل ځان ته ګوري، او ډېرو بوډاګانو سړو بوډاګانو ښځو هغې هغه خپل د روجې عبادت په رمضان کې سر ته ورسو. داسې ماشومانې چې په هغې روجې فرض نه او مور او پلار یې پرې نیسي. ماشومانې څو روجې؟ 2 مې پرې ونیوې، 3 مې پرې ونیوې. بلدی یې
دا به صحابه کرام خپل ماشومان بلدول زمانونو دا دومره تکلیف چې انسان تیری مسلمان تیری په دا وړي کې تیری دا ولې دا صرف او صرف د الله په مینه چې خدای پاک خوشحاله شي په دې تاسو هم خوشحاله شئ چې خدای پاک تاسو له د رمضان د میاشتې د روجو د نیولو توفیق او طاقت درکړو دا د خدای فضل او د الله کرم دا بغیر د خدای د فضل او د الله د کرم نه کی ډیر خلک داسې چې مضبوط طاقتمند دي لیکن په قسمت کې روجي نشته روجي ونه نیسي او داسې خلک دي چې خب برابر دي روجي په فرض دي یقین کوي زمونږ په دې ملک په دې سن کې بعضې علاقې داسې شته چې په رمضان کې ودونه کوي ځکه څنګه چې زمونږ د روجې نه بغیر په نورو میاشتو کې ودونه کوو او خلک باقاعده راځي ډوډۍ خوري هېڅ پروې نشته دکه دلته چې بعضې خلک د مانځه په وخت کې لګیا دي او خپل دوکانونه او خپل د دنیا کاروبار او خپل پټې او خپل تجارت او خپلو بیټکونو کې ناستې او خنداګانې کوي مونځ خو هم فرض دی دقسې هغوی د روجې سره دا حالت دی او د روجې په میاشت کې منډې لګېدلي د څاروو د میلې د سبزۍ په خدای یقین وکړه ورشه دا ما ته پته ده هلته چولې پرتې وي لګې روجې موجې نه چولې خلک خوري او ډوډۍ خوري هوټلې لګېدلي پروې هم نشته دا روجه هغوی ته شیطان ګرانه کړې ده ګرانه نه ده خو هغوی په زړه کې د شیطان اثر پروت دی هغوی ته یې ګرانه کړې ده چې نه ګورئ شیطان تاسو اورېدلي یو پنجابي هغه چې به ناست په وي هغه مشهوره داسې ده چې رمضان جان پټان جان و رمضان جان او بیا به روجماتي ته ناستو پرلت پې پکوړو ته دغه ته رامات کړی و چا ورته لکه روجې نه نیسې او روجماتي ته ناست دی وایي څه کافر درته ښکارم چې ماتوم به یې هم نه څه زمونږ الحمدلله مسلمانانو روجې ښې کلکې ټیټ روجې په دې کې خلکو بخورې کړي دي په دې کې اوس خو لا ګزاره کېږي په خدای یقین وکړه د رمضان په میاشت کې به خلکو لو نه کول مشرانو نه تپوس وکړئ د رمضان په میاشت کې ما ته پته ده ما لیدلي دي چې خلکو به غوبلې کولې باقاعده غوبل دا ترېشلې مرېشلې په هغه زمانه کې نه وې غوبلې به یې کولې واڼه به یې کوله دې مشرانو ته پته را هغه چې کومه غنم به یې په دغه باندې غویانو باندې په خپو باندې میده کړل نو د هغې نه پس به بیا ناستو د ماسپښین غرمه چې به هوا لګېده نو غنم به یې بادول چې بوس ته جدا شي او غنم ته جدا شي دې زمیندارو ډېرې سختې تېرې کړې دي روجه په خوله یې دا ارسه کړې دي سخته ګوډونه یې کړي دي للونه یې کړي دي دا په دې رمضان په دې میاشت کې دا د چا دپاره دا د الله د رضا دپاره الله نو الله په دې نه خوشحالېږي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب ځکه خو الله فرمایي چې روجهدار له به زه اجر ورکوم خو حساب والا نه زما چې څومره خوښي بې حسابه ثواب به وله زه ورکوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د رمضان میاشت تیره شي او دا خلق رواني او دا اختر جمعات ته ځي او مانځل رواني نو الله په فرشتو فخر کوي فخر الله فرشتو ته وایي فرشتو تاسو خو چې انسان مه پیدا کوه دی به فساد کوي دی به وینې تویي وګورئ زما بندګانو ته یو میاشتې لږه تنده برداشت کړه زما د وجې نه من اجلي حدیث کې راځي خوراک یې ونه خوړه او تنده یې برداشت کړه خواهشاتو نه ځان وساتو دا د چا دپاره الله وایي دا زما دپاره دا ارس وکړل او بیا چې یو مزدور مزدوري وکړي چا چې مزدور روستی دی نو دی به څه کوي وی الله چې وله اجر ورکي اجرت ورکي رسول الله مبارک فرمایي کړه چې مزدور له خپل اجر ورکي اجرت ورکي چې خولۍ لا نیوچا نو زه الله فرشتو ته قسمونه خوري پنځه قسمه خدای پاک خوري زما په خپل ذات زما په لویې زما په صفتي لویې په ذاتي لویې زما د قسمي چې ما تاسو ګواهان شئ په دې چې ما دا ټول وبخل او حدیث کې راځي چې د نورو د عملو بدل دا به زه ورکوم خو د فرشتو په لاس او الصوم لي وانا اجزي به روجه زما ده
طالبان خو ډېرې معنی کوي خو اسانه به وکړمه دا خالص ما دپاره خلکو نیولې ده مونځ چې کوې د نه خلک خبرېږي ځکه چې مونځ کوې نو تا سره به نور کسان ولاړې د جمع مونځ به کوې بعضې علما ورته جمع تلا فرض وایي احمد ابن حنبل څوک واجب ورته وي د امام صاحب رحمت الله علیه یو قول دا دی چې واجب ده او مشهوره ده چې سنت مؤکده ده نو خلکو سره به یو ځای کې خلک د نه خبر شو چې مونځ یې وکړو زکات قبل څوک نه خبرېږي چې هلی ورکوې هغه د نه خبر شو او دقه رنګې حج چې کې دنیا د نه خبر شوه روجه چې ته څوک نه خبرېدل نه خبرېږي زمونږ د هدایې ملا دی علامه مرغینانی رحمت الله علیه دا هدایه لیکلي د مشهور کتاب دی 14 کاله کې بلکې یو ځای کې 19 کاله راځي زه به هغه 14 والا قول ویم 14 کاله هدایه لیکلې 14 کاله په پوره کړي ناشنا کتاب یې لیکلی ناشنا کتاب زموږ انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تېر شوی دی په دې منطق په دې کتابونو کې یو کتاب دی قاضي ورته وایي د سلم حاشیه ده سخت کتاب هغه وایي که ما ته چا ووایي چې د دې قاضي په شان یو کتاب ولیکه نو د مازدیګر نه ماښامه پورې که کېناستم هم لیکلی شم داسې یو عالم خو که ما ته څوک وایي چې د هدایې په شان یو کتاب ولیکه نو د هدایې د یو متن د تشریح په شان به زه په ټول عمر کې ونه لیکلی شم ناشنا د علم یو د قیدو د مجموعه ده چې سړی پې پوهېږي 14 کاله کې دا لیکلی او 14 کاله یې روجه وه نه ښځه خبر کړې ده او نه تې بچي خبر چې ډوډۍ وخت به شو ناست به ښځې به وله ډوډۍ راوړه وی دلته کښېده ځه وربند کړه ښځې به ورته روټۍ کېښوده دننه به کور ته لاړه ور به یې بند کړه بار به یې شاګرد ته آواز وکړه وی راشه ډوډۍ وخوړه هغه به روټۍ وخوړه وی زه اوس بارو ده بار به ووت ښځې ته به یې ورکړه راشه لوښي یوسه ښځې به ګمان ده وکړه چې دا ډوډۍ ده وخوړه او شاګرد به دا ګمان کو چې دا رده نه زیاتي و نو په مې وخوړه وروستو ته بیا خلک خبر شو ځکه حضور پاک فرمایي چې الله وی حدیث قدسی دی چې الصوم لی روجه خاص ما دپاره خلک نیسي چې ته څوک نه خبرې ښځه بچیم دنه نشي خبرېدی و انا اجزي به یو معنی دا ده چې نورو فرشتو په بدل به د فرشتو په لاس ورکوم د دې بدل به زه په یو لوی شان په خپله ورکوم شی ګران دی اسان کار نه دی دنیا کې دا ټول خلک منډه وي د 3 سیزونو له خلک منډه وي جګړې دی له 3 سیزونو له خلک کوي چې خوراک دی او سکاک دی او خواهشات استعمالول پلار زوی دی دپاره ولي زوی پلار د دې دپاره ولي رور د دې دپاره ولي د بچو میانځ کې جګړه پدې کېږي د ګاونډي سره جګړه پدې کېږي 3 وړه تا قربان کړل صرف د الله د رضا دپاره نو روجه یو بهترین عبادت دی زمارونو الحمدلله او بیا الله څونه بادشاه دی رحیم ذات داسې میاشتې د روجې میاشتې له داسې فضیلت ورکړي چې داسې فضیلت د بلې میاشتې نشته هغه د رمضان نن اخري ورځ ده الحمدلله دا د خدای پاک په خیر سرته ورسوي دغه تاسو ونیولې دا روجې الله مو خوشحاله کړه الله دې پرې راضي شي اوس د دې رمضان د روجو په آخر کې یو عبادت چې بنده کوي خامخا د بنده نه پکې زیاتی کمې کېږي هغسې نشي نیولی چې څنګه پکار هغسې نشي خشته کولی چې څنګه حسن پکار دی د الله ګورې عبادت ډېر نه دی خوښ خشتی خوښ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وی زه ګورم چې ښکلی عمل چا کړی خلق چې چاله شي وړي نو خشتی کی او ښکلي کی ښکلی عبادت د الله خوښ دی هغه 2 رکاته د 10 نه بهتر دی چې په قلار او په خشوع خضوع یې وکړي خشتی عبادت حضور پاک په قربانه کې نه وي هغه څاروي حلال کړي چې ښکلې څاروي وي سرب څاروي وي صحابه به څاروي د رمضان دپاره د قربانۍ دپاره مخکې اغشتل او هغه به سربول چې دا سربه شي او خشته شي ښکلي شي هغه ده چې ښکلي منځ وکړي صدقه هغه ده چې کم بهترینه صدقه رسول الله صلی الله علیه وسلم آیت نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون چې کامله نیکي دا ده چې کم شی د خوښ دی او خدای لی ورکړي
دا نه چې کوم شي د نه زیاتي شو وراشه سپي ډوډۍ وتښتوله او پسې منډې ووالې چې خوند یې ونه کړه سپی ته وتښتېد زه وایي د خدای په نامه خو هسې نه نه لاړه د خدای په نامه څه معنی ښکلې مزېداره او ښکشته مولانا اشرف علي صاحب غالبا ما خو ډېره موده مخکې شل دېرش کاله مخکې کتلی دی ګمان دا کوم چې په دې تسهیل المواعظ دا د هغه تقریرونه چې راجمع کړي دي هغې کې دا واقع شته ګمان مې دا چې هغه یو سړی وایي یو ملا صاحب له کیر راوړه یو ماشوم نو هغه کیر چې راوړه هغه ماشوم نو دې خلکو د امام صاحب له په خپل ژوند کې چې ته د کور نه شی نه راوړی نو هغه استاد یې ورته وایي بچې وایي تا څنګه لار خطا کړه او کیر دې راوړه زه خو چې د جومات کې امام شیم ستاسو د کور ما پوټې شي اوسه پورې نه دی لیدلی دا ماشومان دروغ نه وایي دوی رښتیا وایي وایي دا سپي جوټه که نو مور مې و استاد جیلی اوسه نو هغه له غوسه ورله چې خدای دې بې خو بسه د سپي جوټه به ما نه راوړې ته خو نجس سره پلیته د الوخې ډس چې دیوال له وویسته غصه شو که نه ماته یې کړه او ماشوم چغې جوړه کړې زما د کاسه ماته کړه کاسه ماته کړه دنیا خبر کړه ملا صاحب دا څه په جنجال وړي به خلک راغونډ شي چې کاسه دې ولې ماته کړه چا سره به اوس رښتینولی یې کړو بچې مه جاړه بله کاسه نه زما د کاسه ماته کړه دا څه قیمتي کاسه وه دا څه اسمان نه راغلی وه خو بله بدله وایلم که نه که نه وي دا زما هغه کاسه ده چې دې کې د پیشوګانو ته دغه ډوډۍ ماتو نو ما اشرف شریف وی لوښي هم ډېر قیمتي برتن بې او وایي چې کوم خوراک و هغه هم قیمتي لوښي د پیشوګانو او خوراک هغه دی چې سپي جوټه کړی لیکن زما رونو دا اوس دا صدقه نه شوه دا توهین دی دا سپکوالی دی دا ګناه ده دا ظلم دی هغه شی به خدای له ورکوي چې کوم خشتی نو مدینه منوره کې جمعات تا دا حضور پاک محراب مبارک تا بالکل مخامخ یو قیمتی باغو بیرحا بیوتوی او یو صحابی حضرت ابو طلحه رضی اللہ عنہ اغراغ رسول الله مبارک لو دا داسې باغو چې په مدینه منوره کې یو څو کویانو چې د هغې اوبه خوږې وي باقي کویان چې و د هغې اوبه مالګیجې نه وې یو پکې داو او د یوازې کوی نو ګیر چاپېره بوټي و کجور او رسول الله مبارک بالته تو کېناستېده به پکې ناسته به یې کوله یخ سوری و پکې خشته باغ و قیمتي هغه راغی وی د الله رسوله الله پاک قرآن شریف کې ایت نازل کو چې کامله نیکي هغه ده چې کوم شی دی ښه خوښي او خدای له یې ورکړي نو بیرحا زما ډېر خوښ دی دا مې د الله په نوم وقف که ستا خوښه ده چې چا له یې ورکوې ورېږه څومره لویه خبره ده حضور پاک ورته فرمایل قد سمعت ما قلت تا چې څه ما اورېدل و اجعلها فی فقراء اقاربک زه چې ستا کم په رشتهدارانو کې غریبانان رشتهدارانې هغې له یې ورکړه نو بیا په خپلو غریبانانو رشتهدارانو تربورانو کې هغه باغ تقسیم کړ ډېر باغ و لوی باغ و په دې الله خوشحالېږي ښه شی چې د کوم ځان له خوښ دی الله له ورکړه ښکلي منځ وکړه زکات ورکه خشی ورکا صدقه فطر ورکه ډیر ولا ورکا الله له ورکه د قرنګ روجه به خشتکه چې خې خشتکه د دروغ نه به پاکه د غیبت نه به پاکه د ګناه نه به پاکه اوس بعض داسې ګناهونه دي چې بغیر توبې نه معاف کیږي نو تاسو له پکار چې الله ته توبه وباسئ الله که په دې رمضان کې مانه داسې ګناه شوي دروغ مې پکې ویلي دوکه مې پکې کړي د چا غیبت مې کړي د چا غیبت مې اورېدلي پروردګار هغې مو بخښي ما مو بخښي یو به الله ته توبه وباسي بعضې داسې واړه واړه غلطۍ د انسان نه شوي پوټې پوټې غلطۍ هغه ډېرې زیاتي هغې سره به څه کوو توبه به مو باسو لیکن الله پاک د الله رسول د هغې د ختمولو دپاره یو رکوټې غوندې پوټینې بل عبادت په د اخر د روجه کې راستی دی چې هغې ته صدقې فطر وایي صدقې فطر مونږ پښتانه ورته سرسایه وایو